د نوین الحق د مینوالو د پاره یو ډیره د خوشاله خبره ده چې نوین الحق یو ځل بیا د افغانستان لوبډلې ته را روان دی او ان شاء الله را به شیخ خپل کمبیک به وکړي. نو که تاسو ته معلومه نوین الحق اخري لوبه د زمبابوې په وړاندې دسمبر په میاشت کې 2024 کې کړې و افغانستان د پاره بیا دغه نه پس د شولډر انجری د لاسه د په کرکټ کې ډیر زیات مګاونه لید نه په لیګونو کې او نو افغانستان د پاره د لوبي تر سره کړې خو بیا هم د انګلند ته لاړو او انګلند ته چې کله د لاړو ته د خپل سرجری وکړه د شولډر او سکسسفولي هغه سرجری کمپلیټ شو. د شولډر سرجری نه پس بیرته یو ځل بیا د نیټ تر غلې د په نیټ کې په خپل ځان باندې په خپل بالینګ باندې کار کوي. افغانستان لوبډلې ته ځان تیاروي چې ترڅو بیرته افغانستان لوبډلې د پاره بیرته خپل خدمات سر انجام کړي. او که تاسو کتلې وي د په ټي 20 بلاس کې خپل نوم ورکړی او خپل خپل نوم واخیستو وجه دا و چې شولډر انجری و د انجری د لاسه د افغانستان ډیوټي د پاره خپل ځان دومره چمتو کاوه چې ترڅو بیرته افغانستان ته ولوبېږي. نو وس بیرته د ټي 20 سیریز چې هند سره مونږ لړو د سپتمبر په میاشت کې دلته د سپتمبر ناوله لوبه ده. ان شاء الله دلته به نوین الحق خپل کمبیک کوي او د افغانستان د په لوبډله کې بدای لوبېږي. تاسو سره دې په کمنټ سیکشن کې را سره شیر